سلامونه احترامات او نیکی هیلې د ادبي رنګونو د پاڼې کتونکو شمس شینوار یم د خپل همکار دانش افریدي سره دا وخت راغلی یم د کراچۍ د رڼاګانو ښار بنارس پټان کالونی او انعام خاکسار صاحب را سره دی د هغوی د ژوند د هغوی د لیک د هغوی د ادب د خدماتو دغه ټول خیالات به تاسو سره شریکو. انعام خاکسار صاحب په خپله پاڼه کې درته هرکلی وایم او خپل تعارف را سره شریک کړئ. شروع کوم په نامه د هغه ذات چې ډېر زیات مهربانه دی، رحم کوونکی دی. ډېره زیاته مننه شمس صاحب او دانش صاحب چې تاسو په خپل دومره قیمتي وخت چې هر سړی په دې رڼاګانو ښار کې په خپلو هلو ځلو کې مصروفه دی چې تاسو پکې دومره د خپل پښتو ژبې د خپل کلتور دا خدمت کوئ، نو ډېره زیاته مننه. او بیا پکې مونږه ناچیزه یو په دغه کې رعایت کړل چې زمونږ کم مات ګوډ لیک دی چې دې لم تاسو داسې یو اعزاز ورکو، نو ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته مننه. جی شمس صاحب زما نامه پوره نام الحق دی، خاکسار زما تخلص دی. نو په خپل کلامونو کې لیکم ځان ته انعام خاکسار، اوسیدونکی په آبایي کلو کې د سوات یمه، سوات کې د چوپریال یمه. او چونکې دغه ځای کې رالوی شوي پیدا شوي ژوند مو ټول په کراچۍ ښاریه کې شوی دی. دغه فلنټیر کالوني نمبر 2 کې نوراني محله کې زما پیدایش دی. ژوند هلې ځلې ټولې په دغه ځای کې دي. ډېره زیاته مننه انعام خاکسار صاحب. تاسو که موږ د عمر دغه ته وګورو زلمی یې ماشاءالله، څه داسې سوچ او فکر مو لرلو چې په دې ځوانۍ کې حالانکه ستاسو شخصیت چې دی دا که لرې نه څوک ګوري نه ډېر جدا ښکاري ماشاءالله. څه درته زړه ووایي چې شاعرۍ طرف ته او ادب طرف ته مایله شوی؟ دا خو غالبا د کوم شاعر شعر دی چې شاعري که الهامي کیفیت نه وی، واڼه خلک د جهان به شاعران ول. نو دا خو داسې جان بوجھ کر نه، خو بهرحال د کیفیاتو سره تړلې خبرې دي دا چې د بنده کیفیات او دا دې ته راغبه کوي، مجبوره کوي بنده چې دا خیالات او دا افکارات دا راغونډ که په دغه ټکو کې، نو بس مجبوریانې جوړې شي او ویې لیکو. صحیح، ډېره زیاته مننه. انعام خاکسار صاحب شاعرۍ کې بلا صنفونه دي، تاسو څه وایئ کم صنف باندې زیات تاسو خوښ وایئ؟ غزل لیکئ، نور څه شی لیکئ، څه شي باندې مو زیاته طب ازمایي کړي؟ جدي چې خو قطعې او نظمونه هم دغه شته، خو بهرحال زیات چې کوم مطلب زما خوښې دی یا کوم مونږ کوز شاعرانو ته مونږ خو دومره دغه نه یو که نه غټ فنکاران نه یو، مونږ ته په دې غزل لیک کې اساني نو غزل باندې ډېر زمونږ ترجیح. ډېره زیاته مننه انعام خاکسار صاحب. کله چې د غزل خبره وشي زیاتره شاعران ښه شاعران غزل لیکي، چونکې غزل یو داسې صنف دی چې هر سړی پې طب ازمایي کولی شي. چې د غزل خبره کېږي د ملګرو به دغه تشویش هم په مخه راشي چې غزل واورو، نو یو خپل اولنی کلام را سره شریک کړي چې خوندونه ترې واخلو. ټولو نه مخکې خو به در سره د خپل غزل دغه شعرونه شریک کما چې که ته وې ستا نه زه جدا شم نو جدا به شمه، که ته وې ستا نه زه جدا شم نو جدا به شمه، که وې د سترګو دې پناه شم هم پناه به شمه، او ما خو ستا ننګ ته در کتل ځکه ډاډه ولاړو، ځکه په زړه کې مې پروا نه و رسوا به شمه. مننه. او ستا نه بېبسه که زه ډېر شم هېڅ کولی نه شم، ځان له یو ګوټ ته چېرته کښېنم په ژړا به شمه. ستا نه بېبسه که زه ډېر شم هېڅ کولی نه شم، ځان له یو ګوټ ته چېرته کښېنم په ژړا به شمه. خاکساره څه وشو ډېر ښه وشو اوس هېر که هر څه، هغې چې ویلي و دروغو ټول چې ستا به شمه. ډېره زیاته مننه. انعام خاکسار صاحب شاعرۍ کې چا نه متاثر یې؟ څوک مو لوستی دی او داسې استاذ باقاعده چې تاسو یې لږ ستاسو رهنمایي کړې وي، تاسو ته یې لارښودنه کړې وي، څه وایې دې باره کې؟ جی اورم خو ډېر زیات شاعران کم چې زمونږ مشران دي. دانش صاحب دی یو، دا زمونږ ینګ ځوان د دیر یاسر اکمل روغانی شو، او خو استاد او چې راته یې ښودنه ښولې د مطلب هغه پروفیسر اقبال شاکر صاحب دی. انعام خاکسار صاحب دا راته ووایي چې څومره کلامونه به م لیکلي او د غزل نه علاوه چېرته نور صنف باندې زړه غوښتي دی چېرې نور څه هم ولیکئ؟ بلا نن سبا ځوانان شاعران ټپې هم لیکي چې د پښتو خپل ذاتي صنف دی، څه وایې؟ جی بالکل شمس صاحب ټپې هم مونږ لیکلي، ټپیزم هم لیکلي او نظم هم داسې مات ګوډ لیکلي، خو بهرحال په غزلو مې دغه ډېر دی لیک زیات سیوا دی
او داسې شمار راته معلوم نه دی خو بس لیکلي مې دي او که چېرته موږ وغواړو چې ستاسو کتاب چاپ کوو مواد به سره پوره شي؟ فی الحال زه مواد خو پوره کېږي خو دا ماته د نیازک صاحب خبره رایاده شوه نیازک صاحب سره په درګۍ کې ناست وم نیازک صاحب ته ما یې چېره ماشاءالله ستاسو دومره معتبر لیکونه دي تاسو خپل کتاب ولې نه چاپ کوئ نیازک صاحب راته ویل چې کله مونږ سبا لیک وکړو نو مونږ ته پرونی بل ورځنی لیک لږ کمزوری ښکاره شي نو مونږ وایو چې مونږ سباني لیکونه په خپل کتاب په چاپ کې شریک کړو نو زمونږ به هم دغه کوشش چې څومره معتبر لیکي د خپلو لس د خپلو ملګرو د خپل قام سره هغه معتبر لیک شریک کړو ډېر ښه سوچ دی دا خبره ما د واسین یوسفزي صاحب د خولې هم اورېدلې وه چې چېرته هم شاعر په غزل کتاب چاپ کولو کې تعدیمه کوئ یو کتاب ولیکئ د ژوند نچوړ ولیکئ انعام خاکسار صاحب دا راته وایي چې اکثر شاعران چې دي هغه په دې شي باندې چونکې دا د قوم امانت هغو سره ګڼلی شي خو هغوی خپل کلامونه ضایع کړي سنبالې نه ساتي نه چېرته کتاب وي نه ډایري وي او نه ورته یاد وي بلا کلامونه ولیکي او ضایع شي که تاسو سره هم داسې کیسه شته؟ جی بالکل داسې ده اصل کې دا د دغې سره زمونږ د خاریې دا ژوند خاص طور پر دا داسې دی چې په موږ د ذمواریانې د کلو او د بانډو د دې نه هټ کر په موږ دلته ډېرې زیاتې درمان صاحب وایي که نه څه د کور او څه د یار ضرورتونه ما به خرڅ کړي په بازار ضرورتونه زه یېرېږم محبت به رانه هېر کړي د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه نو په موږ ضرورتونه دومره دي چې موږ دې سیزونو ته چې وزګارېږو نو موږ نه بلها ډېر اهم ضروري سیزونه پاتې کېږي مشینی ښار دی د کراچۍ ښار مورنی ښار داسې ښار دی چې د پوره پاکستان زرګونو لکونو خلکو ته په خپله لمنه کې ځای ورکړی عزتونه یې وربخلي دي راځو یو بل کلام طرف ته انعام خاکسار صاحب یو کلام را سره بل هم خوندي کوي کلام به سره شمس بل دغه شریک کما چې څوک د غربت د لاسه خوار ګرځي څوک د غربت د لاسه خوار ګرځي څوک د مستۍ نه ډک خمار ګرځي زمونږ وعدې چې څه وعدې نه ګڼي خپلې وعدې زلفو تار ګرځي علم وسیلې ټولې پنجاب له ورکړې زما بچی به ټوپک مار ګرځي علم وسیلې ټولې پنجاب له ورکړې زما بچی به ټوپک مار ګرځي او شعر دی پردي جنگونه په خپل ذات ظلمونه پردي جنگونه په خپل ذات ظلمونه پښتون تر کومه به بیلار ګرځي ځینې خبرې موږ حساس خلکو له ځینې خبرې موږ حساس خلکو له خپلو ذهنونو باندې بار ګرځي ځینې خبرې موږ حساس خلکو له خپلو ذهنونو باندې بار ګرځي زما خو ژوند دی خو چې زه به ایسه یم زما خو ژوند دی خو چې زه به ایسه یم تل وسوسې په زړه بیمار ګرځي چاله په کار دي دلته سره ګلونه څوک په لټون ګل د کوکنار ګرځي چاله په کار دي دلته سره ګلونه څوک په لټون ګل د کوکنار ګرځي چې کومه ځمکه باندې امن نه وي چې کومه ځمکه باندې امن نه وي هلته مرغو پسې چنار ګرځي چې کومه ځمکه باندې امن نه وي هلته مرغو پسې چنار ګرځي بیرته به راشي او ارمان به وکړي بیرته به راشي او ارمان به وکړي ذهن کې دا خیال د خاکسار ګرځي ډېر ښکلی او خوندور کلام انعام خاکسار صاحب ستاسو کلام ډېر ښکلی دی داسې دلته تاسو شاعرۍ د شعر و ادب ټولنې شته چې تاسو هغو کې اجلاسونو کې شرکت کوئ هلته زده کړه کېږي؟ جی بالکل شته زمونږ د اتفاق پښتو ادبي جرګه ده خو هلته هم زمونږ تګ راتګ چې دی نو د ژوند هغه ذمواریانې هلې ځلې داسې دي مصروفیات داسې دي ما خو لکه پیله وم وې دانش صاحب به رانه مای خفه شي خو هغه منډې تړ دي دومره دي چې کله تلي کله نه تلي او جی چې داسې مشاعره وي نو هغې له زمونږ کوشش دی بارها چې ډېر ضروري کارونه نو هغه داسې چې زمونږ خاریه ده که نه دلته که په کال کې یو ځل مشاعره وشو جو ډېره ښه ده که ونه شوه جو هم الله خیر انعام خاکسار صاحب موږ د مشیني ښار د کراچۍ د ښار خبره کوو په دلته کې د پښتنو درېم یا څلورم نسل راستر شو آیا شاعرانو ته پکار نه دي چې دغه پروګرامونه زیات کړي زیاتره پښتانه دې ته راټول کړي د دې دپاره چې ته فنډینګ وشي د حکومت نه چې کوم کلچر یا کلتوري فنډ راځي په هغې کار وشي نه چې په وړو وړو پارکونو کې اوس 5 شپږ شاعران ناست وي
زه خو اکثر فکر لرم چې زمونږ پښتون نسل که زه وګورم په کراچۍ کې ډیر په غلطو لارو روان دي. شمس پهله خبر خدا وکم چې د حکومت نه خدا رقم بالکل توقع ساتل نه د پکار. حکومت ته چې خپلې کومې ذمہواریانې دي هغه دې سرته ورسوي. موږ له خپله پکار ده موږ شاعرانو له او بل زموږ چې کم پښتانه دي که په ادب مین نه دي نو دې ته د سوچ وکړي دې ته د فکر وکړي چې بھئی دا کوم خلک دي شاعران دي ادیبان دي دو قام لپاره چې بھئی دا خدمات کوي دا منډې تړ دي کوي آیا دو خو خپل دا رقم کردار ادا کوي موږ څه کردار ادا کولی شو که هغو د مالی تعاون کولی شي جاني تعاون کولی شي که نور هیڅ نشي کولی وستاینه یو په دغې صف کې موږ سره ودرېدی شي زموږ په شمېر سیوا کولی شي د دغې سره بدای چې زموږ د هغه خلک چې د کومو دلچسپي نشته د هغو به دلچسپي جوړ شي هغو چې زموږ د اقلیت نه هټ کر زموږ اکثریت ته وګوري نو د هغو به هم دلچسپي پیدا شي. ډېر یو اسانه موقع هم کیدای شي څنګه تیر کال تاسو راغلي وئ موږ ستاسو قربانو زما د بچي واده و آیا ولې نه موږ په خپلو خوشحالیو کې دغه یو موقع وي واده خو په هر هفته کې وي په دویم هفته کې په یو محله کې وي چېرته دا کردار ولوبولی شي چې په خپلو وادونو کې شاعران راټول کړو عوامو ته او بچو ته دغه پیغام ورکړو دا به ډېر اسانه نه وي. بالکل شمس صاحب زه خو یم چې دا موږ ځان ته ډېر رسمونه جوړ کړلي چې موږ په د خپل ژوند هغه تېرېده چې دی پې موږ ګران کړلي زه یم چې دا دې هم یو رسم وګرځولی شي چې موږ خپل په خوشحالۍ کې یو موقع داسې کېدو لکه زه بیا دا خبره کوم شمس صاحب چې لکه ماشاءالله تاسو چې خپل د زوی په واده کې کوم پروګرام را جوړ کړی چې اول پکې د مشاعرې یو بنډار جوړی او مجلس و ډېر خوند یې کړی و ښه تکړه شاعران پکې راغلي ځوانان او بل بیا د هغې نه پس د موسیقۍ یو پروګرام جوړو نو زه وایم چې دا یو انفرادي ما خپله په ژوند کې داسې ښایسته او ګلورین پروګرام پیله ځل لیدلی و لکه مننه قربان ډېرې خوندورې خبرې روانې دي او غواړو چې د خبرې مخ په وړاندې هم بوځو خو بهرحال چونکې اکثر زموږ سره د وخت مسله چلیږي یو خواست لرم ټولو ملګرو ته چې زموږ د ادبي رنګونو چې کومه پاڼه ده دا ضرور لایک کوئ په دې کمنټس کوئ دا خپلو ګروپونو کې خپلو ملګرو سره شیر کوئ تاسو که دغه کردار هم ولوبوئ نو دا به داسې تاسو د پښتو یو خدمت وکړو. انعام خاکسار صاحب یو کلام را سره په اخره کې بل خوندي کوي بیا به ستاسو پیغام اورو مرکه به راټولو. بل غزل به درسره شمس صاحب دغه شریک کومه چې شیرونه دي دې سړي له بنګ ښه دي ما له څو لونګ ښه دي دې سړي له بنګ ښه دي ما له څو لونګ ښه دي دوی نصیحت اوري نه دوی د زړونه تنګ ښه دي دا د خپلو لس غمخوار زار شم په قلنګ ښه دي کلې مازیګر ګودر یار د رباب ټنګ ښه دي کلې مازیګر ګودر یار د رباب ټنګ ښه دي ژوند پې کفې ظالمو څو قصې د رنګ ښه دي تل چې په اخلاص اوسي داسې خلق په څنګ ښه دي او سترګې د خاکساره ته ماړه و په جنګ ښه دي ماړه و په جنګ ښه دي. مننه جي ډېر ملګرو دا انعام خاکسار صاحب په اخره کې دغه یو خبره چې اوس د ټپې او یا قربان آواز د کمې راشي بدبخت پښتونه ته د کلي نه حجره وستې ده چېرته چې زموږ حجرې په بیټکونو کې تقسیم شوې هلته زموږ کلتوري نښې ټولې موږ نه ورانې شوې یو ځلې بیا د دغه قربانو په بنارس پټان کالونۍ کراچۍ کې د حاجي شیرزاده خان صاحب د هغو ټولو د کورنۍ چې څومره هم وګړي دي د هغو د زړه د تل نه د پښتو د رسم په هغه موږ ډېر زیات مشکور یو چې دلته د پښتو د ژبې ودانۍ دپاره یو ښایسته حجره آباده کړې. اخره کې انعام خاکسار صاحب خپل پیغام را سره شریک کړئ د زړه آواز د زړه خواهش د زړه غوښتنه تاسو غواړئ چې کتونکي واوري او هغو پرې مستفید شي. پیغام خو شمس صاحب دغه دی چې دا چې زموږ کومې خپلې ذمہواریانې دي په خپلو ذمہواریانو کې هم ته همه مرستې وکړو هغه سر ته ورسو او د خیر کوشش وکړو که خیر نه رسو نو شر دې چاته نه رسو. ډېره زیاته مننه ملګرو دا انعام خاکسار صاحب دغه اخري خبره په دغې باندې اخري خبره چې که چا سره ښه نشئ کوئ نو بد هم ورسره مه کوئ ځکه چې دغه بد چې د انسان دپاره روان ژوند د هغو د بچو نسلونه هم خرابوي. انشاءالله بلې مرکې سره به بیا راځو خپل کوربه شمس شینواری میلمه انعام خاکسار او همکار دانش اپریدي ته اجازت ورکوئ چېرته وایي ښاد و باد بریالي راته اوسئ د الله په امان.